على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله خالقنا العظيم. محترم ورونو، د کوم درسونو د افتتاح او د آغاز اراده چې موږ تاسو لرو، دا هغه څه دي چې په فن د احادیثو کې دیتا به انتهایی اهمیت حاصل دی. امید لرو د الله تعالی په درگاه کې ډیر به نه وي، انشاءالله یا 10 درسونه یا 12 یا د هغې نه کم او زیات. دا به ستاسو د کلونو کلونو د خوارۍ دپاره یو تمهید او مقدمه وي، او هغه د کلونو خواري به درته په فن د احادیثو کې را اسانه کي. دا داسې نه ده چې تنها موږ او تاسو صرف درسونه وایو، نه، دا به انشاءالله زموږ او ستاسو عملي نقشه هم وي. درسونه به وایو او د هغې ترڅنګ تاسو ته زه کورنۍ دنده او کورنۍ وظیفه در کوم، بیا چې څه مو ویلي وي په ښایسته او احسنې طریقې سره یې تاسو تطبیق کوئ. کوم ملګري چې زمونږ دلته حاضر نه دي او زمونږ درسونه د ویډیو د نګاه نه یا د نیټ د لارې ګوري، هغې ته مو هم انشاءالله همدغه شان ترتیب جوړ کړی چې دا کومې ویډیوګانې موږ او تاسو کوو دلته، دا به هلته په ګروپ کې ورته شیر کوو او هغې ته به هم ستاسو په شان کورنۍ دندې سپارو. راځم اصل مقصد خپل ته. دا زمونږ او ستاسو د دغې درس تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو سره دی. فن د حدیثو دا یو ډیر طویل او وسیع فن دی. په دې کې علما مختلفو حیثیتونو باندې بحثونه کوي او په مختلفو حیثیتونو په دغې فن کتابونه لیکلی شوي. وجه د هغې دا ده چې احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دین اسلام کې یو بنیادی اهمیت حاصل دی. تاسو که کتب په دې باب باندې مطالعه کوئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مبارکو اهمیت څومره دی، نو ډیر دلایل به درته په نظر راشي. خو د هغې ډیرو نه موږ او تاسو راتېرېږو، صرف 4-5 خبرې درته کومه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک اهمیت څومره لري. نو علماء کرامو لیکلي دي په خپلو کتابونو کې چې اولنی اهمیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو دا دی چې احادیث د نبی علیه السلام چې دی دا مصدر دی للتشریع. مصدر دی دا زمونږ او ستاسو چې کومه شرع ده او شریعت دی، د دغې شریعت دپاره بنیادي چې موږ او تاسو مصادر وینو په نظر راځي، مصدر اول دا قرآن عظیم الشان دی. د تشریع اولنی مصدر څه شی دی؟ یعنی زمونږ او ستاسو د شریعت اولنی مصدر څه شی دی؟ په دویمه مرتبه کې د قرآن عظیم الشان نه بعد چې هغه مصدر د تشریع ده، نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي. او دا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن عظیم الشان د پاره تفسیر دی او د قرآن عظیم الشان د پاره وضاحت دی. ځکه موږ او تاسو دا وایو چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قرآن کریم تفسیر دی. خو دا احادیث د نبی علیه السلام چې تفسیر د قرآن عظیم الشان دی، دا په کوم حیثیت باندې، یعنی دا تفسیر د قرآن عظیم الشان سره کم کوي.
نو تقریبا زمونږ او ستاسو علماو د هغې دپاره مختلف طرق ښودلي دي. یوه طریقه د هغې نه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته قرآن عظیم الشان بیانو او د هغې بیان په دوران کې په خپله نبی علیه السلام د یو آیت مبارک تفسیر صحابو ته کړی وي. نو دا کوم تفسیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت د بیان او په وخت د درس د قرآن عظیم الشان کې کړی، د تفسیر یو حیثیت دغه دی. قرآن عظیم الشان راغلی، وحی راغلی، نبی علیه السلام صحابه کرامو ته بیانوي. په دغې دوران کې په دې وخت د بیان کې نبی علیه السلام صحابو ته د دغې آیت مبارک وضاحت کړی. نو احادیث چې تفسیر د قرآن عظیم الشان دی، یوه طریقه یې دغه ده. دویمه طریقه علماء کرامو دا لیکلي د طالبانو رسول الله صلی الله علیه وسلم درس کوي، یا د درس وخت نه دی، یو صحابي مبارک دی، هغه ځان سره قرآن کریم لوستلی یې، تلاوت کړی، او په دې دوران کې یو ځای په نظر داسې راغلی چې په احسنې طریقې ورباندې پوهه شوی نه دی. نو یا د نبی علیه السلام د درس په دوران کې یا د درس نه بیرون دی د قرآن کریم په یو مسله په یو ځای په ښایسته طریقه نه دی پوه، او بیا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې چې د الله نبی د دغې آیت مبارک مقصد څه شی دی، یا د آیت مبارک څه شي باره کې نازل دی. او د ده د سوال نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي مبارک ته د دې آیت تفسیر کړی دی. نو دویمه طریقه د تفسیر دغه ده، یعنی تفسیر د نبی علیه السلام وروسته د سوال د چا نه، د صحابه کرامو نه. صحابه کرامو پوښتنه کړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وضاحت کړی دی. دریمه طریقه علماء کرام دا لیکي د تفسیر دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خبرو په منځ کې صحابه کرامو ته د قرآن کریم یو آیت لوستلی، بیا د هغې آیت مطابق چې د ده مبارک په ذهن کې څه شی تفسیر د قرآن کریم راغلی د الله تعالی د لوري، او همغه د صحابه کرامو ته واضح کړی، عامې خبرې کوي. دې دوران کې د قرآن کریم یو آیت لوستلی درسي شکل نه دی، او بیا د قرآن کریم د هغې آیت تفسیر کړی دی. نو د تفسیر یو شکل علماء کرام دا ذکر کوي. او کله ناکله تفسیر داسې وي نبی علیه السلام یو عمل کوي، د عمل په دوران کې د قرآن کریم یو آیت لوستلی او بیرته صحابه کرامو ته دغه عمل په درمیان کې دغه آیت مبارک وضاحت کړی. خو لنډه ده، خلاصه دا ده چې احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اهمیت ځکه حاصل دی چې احادیث د نبی علیه السلام دا د قرآن عظیم الشان تفسیر دی. څه شی دی طالبه؟ نو تفسیر ته خامخا اهمیت حاصل وي، دا یوه طریقه ده. دویم علماء کرام لیکي قرآن عظیم الشان ته فضیلت او بهتري چې حاصله ده هغه په دې وجه باندې ده چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مصدر دی للارشاد. مصدر دی د چا دپاره؟ د ارشاد دپاره، او مصدر دی للتوجیه. دا معنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې دی هغه مبارک خپلو صحابه کرامو ته د اخلاق حمیده وضاحت کړی دی، نیک خویونه ورته ښودلي دي، د کورني ژوند تیرولو طریقه، د انفرادي ژوند تیرولو طریقه، د اجتماعي ژوند تیرولو طریقه، دغه رنګې چې دی یو سړی تاجر دی هغه ته اصول وغیره وغیره، چې دا ټول احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسې مطالعه کړو. نو دې حیثیت ته چې وګورو چې دا کم روزمره ژوند انسان تیروي، یا د انسان اخلاقی حیثیت دی یا عملی حیثیت دی، په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موږ او تاسو ته د هغې بهترینه نمونه موجوده ده. گویا کې احادیث د نبی علیه السلام دا مصدر دي د چا دپاره؟ د ارشاد دپاره. د چا دپاره؟ نو چې احادیث د نبی علیه السلام مصدر للارشاد دي، نو د دې وجې نه علماء کرام لیکي چې احادیثو د نبی علیه السلام ته ډیر زیات اهمیت حاصل دی. دا څو خبرې شولې؟ دوه. څو خبرې شوې؟ درېمې ته راشئ. قرآن احادیثو د نبی علیه السلام ته اهمیت د دې وجې نه حاصل دی چې دغه قرآن عظیم الشان دا مصدر دی لمعرفت ما حدثه للاقوام السابقین. پخوا چې کوم قومونه تیر شوي دي د هغې پخوانو قومونو د هغې کړنو دپاره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مصدر دی بطور تفصیل.
هغه څنګه دغسې چې دا نن سبا لیکنې دي وغیره وغیره دا خو پخوا په اتمې طریقې نه دا دومره پیړۍ تیرې شوي دي او دا لکونه خلک پخوا تیر شوي د هغې احوال تیر شوي د هغې واقعات تیر شوي دي مختلف امتونه تیر شوي نو دا شیان هیر وه او دا شیان ورک وه چا تاریخي بڼه باندې لیکلي نه چې داسې واقعې پخوا تیرې شوي دي هغه پخوانۍ تیرې شوي پټې واقعې چې راڅرګندې کړلې نو دا په اوله مرتبه کې چا راڅرګندې کړي قرآن عظیم الشان کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راغله د قرآن کریم مثلا تاسې وګورئ د لوط علیه السلام د قوم واقعه پکې ده د موسی علیه السلام د قوم واقعه پکې ده د نوح علیه السلام د قوم واقعه پکې ده نو قرآن عظیم الشان کې خو دغه واقعات ذکر دي خو صرف خبره راته رابرسیره کړله چې ګوره پخوا داسې خلک تیر شوي وه او دغه یې کړنې وې باقي د هغې خلکو د دغې واقعاتو چې کوم پخوا تیر شوي قرآن عظیم الشان کې بیان شته اجمالا ولیکن تفصیل د هغوی د واقعاتو چې موږ او تاسو ته بیان کړی نو چا بیان کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی نو گویا کې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکنو خلکو د احوالو د هغې د تاریخ دپاره تفصیل کوونکي دي موږ او تاسو دپاره نو د دې وجې نه علما کرام لیکي چې د نبی علیه السلام احادیثو ته اهمیت حاصل دی چې پخوانۍ خبرې موږ او تاسو ته تفصیلا رابرسیره کړي دي او تفصیلا یې زموږ او ستاسو مخې ته ایښي دي دا څو شو درې